پاکستان کې سیاست صرف دا دی چې منافقت کوه نو بس ته به کامیابي. نو زه دې سوچ ته حیران شوم چې هلکه د ده په دې سوچ کې دا خبره څنګه ورننوته، د ده په دماغ کې دا خبره څنګه ورننوته چې یاره په پاکستان کې چې کوم سیاست دی نو دا منافقت دی. حالانکه سیاست ته منافقت ویل دا یو عظیمه ګناه ده. دا داسې ګناه ده چې دا زه یم چې دا ډېره داسې ګناه ده چې دې کفاره نه کېږي په څه طریقه باندې. صحیح شوله که نه؟ ځکه د پیغمبرانو کار ته دا غلط کار وي. د یو قوم فوکس په یو څیز باندې دی نو دا قوم بیا کامیابي موندلی شي. پوهېږې په څه باندې؟ او که چېرته یو قوم داسې دی چې یو سړی دې طرف ته ګوري بله دې طرف ته ګوري بله یا داسې ووایه چې یو قوم داسې دی چې یاره یو سړی په یو کار پسې نښتی دی او بل په بل پسې نښتی دی او بل په بل پسې نښتی دی نو دا قوم بیا کامیابېدی هم نه شي. پوهېږې په څه باندې؟ دقه مثال زمونږ نن سبا د دې سیاسي پارټو دی که تاسو پرې لږ سوچ وکړئ. صحیح شول؟ سیاسي پارټۍ راوتې دي اوس خو حساب هم نه دی معلوم. مخکې خو چېرته 3-4 پارټۍ وي پخوا زمانه کې دا دغه درې په دور کې کله چې هندوستان تقسیمېدو نو په هغه وخت کې چېرته 2-3 پارټۍ وي نو خلکو به پېژندلې. اوس موږ پېژنو هم نه. خو بهرحال دا خبره ضروري ده. دې سیاسي پارټو باندې که تاسو نظر واچوئ نو یوه پارټي ده هغه په یو طرف باندې روانه ده، بله پارټي ده هغه په بل طرف روانه ده، بله ده هغه په بل طرف روانه ده، بله هغه په بل طرف باندې روانه ده. صحیح شوله که نه؟ بیا چې کومه یوه پارټي ده پکې په هغې کې بیا د دنیا ګروپونه جوړ شي. صحیح شوله که نه؟ یو ګروپ یو طرف ته زور کوي، بل ګروپ بل طرف ته زور کوي، بل ګروپ بل طرف ته روان دی. نو د هغو فوکس په یوه خبره باندې نه دی، یو ټارګېټ یې ځان نه دی جوړ کړی چې هلکه زمونږ دغه پلانکیسس ټارګېټ دی دا به مونږ کوو. مثال په طور باندې زمونږ د پاکستان معیشت ټیک کول، بهتر کول، ښه کول دا زمونږ ټارګېټ دی. په دې باندې مونږ کوشش کوو، په دې باندې محنت کوو. نو که چېرته دا ټولې پارټۍ راغونډې شي یا دا یوه پارټي په دې خبره باندې فوکس وکړي چې یاره زمونږ دقه ټارګېټ دی چې د پاکستان دا معیشت ټیک شي. صحیح شولی؟ نو بیا به د پاکستان د نظام څه نه څه برابر شي. خو دلته مسله داسې ده چې یو پارټي یو طرف ته زور کوي، بله بل طرف ته زور کوي، یا که یو پارټي نو په هغې کې یو ګروپ یو طرف ته دی بل بل طرف ته دی او دو دا دعوې کوي چې یاره مونږ به د پاکستان د حالات برابر کړو، پاکستان استحکام به برابر کړو، معیشت به برابر کړو، دغه به وکړو هغه به وکړو. خو په هغې کې دا ټول ناکام دي. ولې ناکام دي؟ مین وجه یې دقه ده چې یو طرف ته یې مخ کړی نه دی، یو مقصد یې خپل نه دی ګرځولی. که چېرته یو مقصد یې وګرځاو بس بیا به هر څه ټیک ټاک برابر وي. یو سړی پکې مثال په طور باندې راغلی د هغه دا سوچ فکر دی چې یاره څنګه به ډېر زیات مال دولت راغونډ کړم، ډېرې زیاتې پیسې به څنګه راغونډې کړم، ځان له یو بینک بیلنس څنګه جوړ کړم، ځان له به جایدادونه څنګه واخلم، ځان له یو بنګلې څنګه واخلم، ځان له یو فلاټونه څنګه واخلم، په بار ملکونو کې په جزیرو کې به ځان له ځمکې څنګه واخلم، فلاټونه به جزیرې به څنګه واخلم، جهازونه به څنګه واخلم، ټینکونه به څنګه واخلم. د یو سړي دغه سوچ دی. صحیح شوله که نه؟ هم په دغه پارټۍ کې بیا بل سړی دی د هغه بیا بل سوچ فکر دی. صحیح شوله که نه؟ د هغه به دا سوچ فکر وي چې یاره زه د خپل قوم دپاره څه خدمت وکړم، د کم کلي کې چې زه اوسېږم، په کومه علاقه کې زه اوسېږم چې هغه علاقه کې زه څه نه څه سهولیات راولم، د خلکو ته سهولت مهیا کړم، خلکو ضروریات پوره کړم، د خلکو مسلې حل کړم. د یو سړي به دغه کوشش، د بل سړي بل کوشش دی، د بل سړي بل کوشش دی. نو هر سړی ځان په ځان باندې روان دی. د دقې وجې نه کوم چې مقصدي څیزو مقصودي مسایل چې کوم وه چې د پاکستان استحکام برابر شي، د پاکستان معیشت برابر شي، د پاکستان عوام ښه شي، غریبي ختمه شي مکمل، دغه څیز دې پاتې شوی دی. نو په یو مقصد پسې ما ورته نه یو روان، د هغې د وجې نه ما ورته ضایع شو ولاړو. هر سړی بس په خپل کوشش کوي او موږ بېوقوفه یو ډېر زیات، موږ د عوام خلک نه یو، دا ډېر زیات بېوقوفه یو. په دغه خلکو پسې نښتي یو هلکه دا به راله څه وکړي، دا به دا وکړي، دا به هغه هېڅوک هم درسه نه شي کولی. مونږ د سیاست حالات ولیدل په پاکستان کې چې د سیاست کوم حشر وشو دا مونږ ولیدو. صحیح شوله که نه؟ سیاست ډېر معزز نوم دی خو دې بې قدره او ناقدره خلکو وشرماو. هر یو چې راځي جو بس هغه په هغې باندې هغه د خپل وس مطابق په هغې باندې هغه اودسمات یې کوي. نو بس هغه سیاست یې لاړو تباه و برباد. کوم چې د پیغمبرانو کار و، د پیغمبرانو سنت و، هغه یې لاړو ضایع یې کړو. د خلکو په نظر کې دا سیاست داسې پیش کړو چې یاره دا سیاست خو ډېر غټ منافقت دی. لکه اوس په اکثر ځایونو کې دا مجلسونه ساجي. ابروز دغلته زما یو ملګری مې دی، هغه سره خبرې اترې کله ناکله کوم، سیاسي بحث هم پکې راشي. نو هغه ماته وایي چې یاره پاکستان کې سیاست صرف دا دی چې منافقت کوه نو بس ته به کامیابي. نو زه دې سوچ ته حیران شوم چې هلکه د ده په دې سوچ کې دا خبره څنګه ورننوته، د ده په دماغ کې دا خبره څنګه ورننوته چې یاره په پاکستان کې چې کوم سیاست دی نو دا منافقت دی. حالانکه سیاست ته منافقت ویل دا یو عظیمه ګناه ده. دا داسې ګناه ده چې دا زه یم چې دا ډېره داسې ګناه ده چې دې کفاره نه کېږي په څه طریقه باندې. صحیح شوله که نه؟ ځکه د پیغمبرانو کار ته دا غلط کار وي. د پیغمبرانو په کار باندې د منافقت فتوا ولګوله چې هلکه دا د پیغمبران د منافقت دی او دا ښکته دی دا بره دی. صحیح یو سړی ټیک نه دی منافقت کوي هغه ته وایه که نه وایه هلکه ته ټیک نه یې. یا دا بل سړی د غلا کوي هغه ته وایه ته ټیک نه غلا کوې. دا یو سړی دی هغه کرپشن کوي هغه ته وایه ته ټیک نه کرپشن دې شروع کړی دی. صحیح شوله که نه؟ نو داسې خو نه دی کول پکار چې یاره په مطلقې سیاست باندې ما ورته دا ټاپې ولګو چې دا خو د غلطو خلکو کار دی او دا د منافقینو کار دی او دا د دې خلکو کار دی چې هغه لچر کوچري نه ځي. نه د لچرو کوچرو کار نه دی سیاست. سیاست ښه د نیکانو خلکو کار دی. صحیح شوله که نه؟ ځکه پیغمبر خو
بدعمل نه والعیاذ بالله پیغمبر خو نیک عمل سړی و د الله جل شانو پیغمبر و نږدې سړی و صحیح شو لګنه دغسې ټول پیغمبران د الله جل شانو ډېر زیات مقرب و نږدې و نو هغو دغه کار کوو ما ورته راواغستو ذمهواري ما ورته واغستله او ایسته م وشرماو سیاست د پیغمبرانو کار و هغه م لاړو وشرماو نو دا مونږ کې غلطي ده صحیح شوله که نه او مونږ په دغه بېوقوفه خلکو پسې ور روان یو د دغو نه م تمه ده چې یاره دا به راله دا وکړي هېڅ هم نشي کولی پاکستان کې چې کوم سیاستدانان دي هېڅ هم نشي کولی صحیح شوله که نه دا داسې مثال دی لکه تاسو ته ما ویلی چې یو سړی د زړه بیمار دی دی تللی د دماغو په ډاکټر پسې چې لکه ما له د دماغو علاج وکړه دا د زړه مسله ده د زړه ډاکټر له لاړ شي او ته تللی د دماغو په ډاکټر پسې ګرځې نو دا نه د زړه ډاکټران دي نه د دماغو ډاکټران دي نه دا د دې خبرې ډاکټران دي چې د پاکستان حالات به برابر کړي صحیح شوله که نه دا صرف د خپل خروسکو دپاره راوتلي دي چې یاره په څه طریقه باندې د خپلې خېټې ډکې کړو او په څه طریقه باندې ځان له سمال دولت راجمع کړو بس په دغې پسې نښتلي دي بهرحال دا قیصه رانه اوږدېږي دا ډېرې زیاتې خبرې اترې دي خو مین خبره دا وه چې یاره د یو قوم فوکس او ټارګېټ کله یو څیز وي نو بس هغه قوم بیا کامیابېدلی شي صحیح شوله که نه هغه بیا کامیابي موندلی شي اوس یو قوم داسې دی چې یاره تیت تر بیت تر دی خلک یې په شادو بادو باندې روان دي څوک داسې روان دي څوک داسې روان دي څوک پر بل طرف باندې روان دي نو دغه قوم بیا کامیابي نشي موندلی ښه د دغې وجې نه الله جل شانه دا حکمت وګرځاو چې دا ټول خلک یې رایوځای کړل یوې قبلې ته یو بیت الله شریف ته خلک رایوځای کړل چې دا خلک کامیاب شي دا مسلمانان کامیاب شي په دغه کې زما ستا کامیابي ده خو بس بهرحال مونږ د هغې نه منډې وو اخو دیخو الله دې رحمان رحم وکړي نو بسم الله الرحمن الرحیم